बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम زموږ د ژوند لږ شانتې جدا دی د نورو خلکو په نسبت سهار چې پاشي نو موږ ته بلا خلک په تمه وي چې زموږ په درشل به تاسو راځئ او په دغه درشل غم وي تکلیف وي یو امتحان وي موږ د خلکو دغه امتحان د کمول یو کوشش کوو الله موږ د دې سبب ګرځي نن هم د چا تکلیف ته د نسته او د غریبۍ څوک لیونتوب په دې تمبو خو هم پالي راځي موږ سره بابو درځو ها السلام علیکم څنګه ته خیر ټیک ټاک بابو څنګه طبیعت خدي خیر دی الله دې خوشاله ساته طبیعت خدي ټیک ټاک زه الله دې خوشاله ساته او سوای بابو مساله څه ده جهانگیر خان مشهور دی زما زامن دي دوه زامن مې دي نه یو خاوند نه هم کار لري چې مړ شوی حوصله وکړه خیر دی نن لږه حوصله وکړه ښه خاوند دې مړ دی بل څه چل دی کالو شو چې دا وړوکي نه مې واده کړی هم تقدیر بس زامن نه ګیله مه کوه د هغې به خپلې مجبورۍ قد بطن راکې کړکې زکات خیرات رالیږي زما زه کوم دی معذور دا معذوره ده وګوره چې کړکې ګرځي او دغه معذوره دی او زما زوی څه کوم الله به خیر نو دلته کې دا څنګه چل دی دا کور خپل دی پردی دی نه خپل دې کې سره نور څوک اوسي هېڅوک نه دا معذوره لور مې د واده راټول کړی دی خورې څه تکلیف دی زموږ هېڅوک نشته بغیر د الله خوش ته که بس موږ چې موږ له څوک دونه څه دغه وکړي چې زموږ څه وسیله پیدا شي زموږ هېڅوک هم نشته نو دا کور څنګه چلېږي خورو دا کور بس موږ له څوک 1500 راولېږي هغه به یې باندې چلو را سره بس دغه دي نور څه سره هېڅ هم نشته تاسو په کور کې د انګیټۍ ما ته بالکل شړه ښکاري خو دلته څه پخلی نه کېږي نو چې بس راشي وکړو چې نه بس ناست سهار نه ناره تېره کړې ده که نه نن خو شکر دی لږ خوا دې خوا میلو شو راته دغه خویندې میندې مې رالې هغې ځان سره راوړ نو خو هغې نه راوړي بیا غرمه به څه کوې مازدیګر دی ماسخوتن الله سرې ته ناست وو که چا راوړو بس خوړلي ویم که چا نه راوړي بس ناست وي نو دا خو که یو ټایم د ناره تېره کړ دې کې خصوصي هم څه نه دي بس الله ته ناست یو که نه بس دا رور دی معذور دی دغه معذوره زم معذوره ما معذوره دا کورسۍ ته استعمالوې که رور دی استعمالوې دا زم استعمالوم دا مې استعمالوي رور مې استعمال کړي بس او دا چې مړ دی دغه 9 کالو شو چې 9 کالو شو 9 کالو شو به دغه د الله سرې ته ناست یو هر در ته لاړو خو یو درم کامیاب نه شو څه مجبورۍ نه تاسو ته سوال وکړو دا بېنظیر انکم سپورټ پروګرام هغه هم زما مور پسې 3 کالو شو بند شوی دی وجه څه ده بس هېڅ وجه نه بس بند شوي دي ورپسې هم داسې د ریاست خان نواب دی دا واوري چې صاحبه دا ما خوره ده همغه دنیا ده او په دې دنیا کې یو سړی ویلو چې د فرات په غاړه یو سپی هم د نارې مړ شو نو زه به ذمهوار یم دا همغه دنیا ده دنیا نه ده بدله خلک یې بدل شو هغه هم حکمرانان دي دا هم حکمرانان دي د دې نه به بالکل الله تعالی د دې محاسبه کې د دې نه به احتساب کېږي او تپوس پتې کوي چې ستا خو مشري وه ستا پروټوکول وي ستا مراعات وو په اسمبلی کې سل نه 200-300% ستاسو مراعات زیاتېدل ستاسو بیلونو ستاسو په لاس کې لږ هم پکې مزې وکړې خو ستاسو په چم کې چېرته یو بوډۍ مور خپل لیوني بچي ته جړل یو کمزوری ابی خپلې ماتې ګوډې لور ته کتل په دې چې دا نارې لوګي تېرېږي قدرمنو دا سترګې بې ځایه نه ځي دا سترګې چا پسې جمع کېږي د وخت حکمران او خلک دې اوري چې صاحبه سترګې یو نه سترګې زر کې خپې یو نه پسونو کې زړونه ډېر غټ کې ځان باخبره ساتئ د خپل ټیم ولېږئ زه هم داسې یو حکمران به را پیدا نه شي چې یاره خپل کسان جوړ کړي د ټوپکمارو په ځای باندې د پروټوکول جوړولو په ځای باندې بل ټیم جوړ کړي که نه چې خور شي ستا په چم کې ستا په علاقې په کوم ځای کې چې ته ووټ اخلې وایي پیدا کا کوم ځای کې یو بوډۍ مور ده یوه ناره ده یو تکلیف دی چې پتې ولګي زه خو له اسمبلۍ ته نیم ته کله کله زه دا ما د اراده وکړم ما ته راملګري وایي دا اراده کې خدا کینسل کا په دې سیاست کې کنځلې دي ویناګانې دي
نیوکې دي خراب بشي دا څه عزت چې د ګټلې خلک به تار تار کی ما وته زمون تشا وته ظلم من تشا موږ په دې دنیا کې هم خدای پاک سر خروج ساتل او کوم دغه میدان ته درلو دغه میدان کې ان شاء الله ترقی کو خو بیا هم د تچرخم حکمرانانو خپل یو ټیم جوړ کې په خپل حلقه کې چا د شپې ګرځي تم سره کله کله ګرځه په ایمان د تویم چې تاسو له خدای دون عزت درکې چې تاسو به حیران دریان شي چې د عزت کم زو چې دومره روټو کې دا الله غټل ډیر آسان دي دا لیونی ځان تر نږدې کې په خدای چې په الله ډیر ګران شي ها دا راته وایا چې د علاج خوراک او خو دې هیڅ هم نشته به دغه الله سره ته ناست ګلونه سترګو کې ګل دی وایي دی بودی چې دی ښه شي نو موږ څوک نشته زه پرې راځي د وینو دستونه پې ولګي د وینو دستونه پې ولګي چې ته نو ښار ته مې بوتلی و چې سمه ومه نو هغه راته ویل ډاکټر راته ویل خورې وایي سړی راوله ما ته زما خاوند مړ دی ما څوک نشته دی بیا راغه اوس اوه روپۍ مې راکړه وایي زه په دې ځان له وړوله څه یو څه دا نه ښه ډاکټر و دا دغه شان به جلاګانې کې تکلیف کوي دغه شان به بس هغه دغه شان لګي شپه ورځ به دغه حالات کوم په ځان لګي کوم په دې سپکو شپېږي دی کچوړه کور او دا لور سره باندې لور لوي زکات خیرات خلک ورکړي نه یو ځای ولا کولر بچم کې کوڅو کې ګرځي چانه ته ګاونډیانو کار چاته نو ستا درد څوک ویني نه نه ستا تکلیف خورکه نه زه چاته هم نه ځم زه بس خپل کور کې یم بس چاته به ځم دغه درد سره سکه د دې اوښکو سره د سلګو گزاره ده کوي سبق نو څوک سره اړو دې ککان نو څوک سره را دن لګي بس وګي چې چاته څه ویني وي صبر وکي په دغه صبر کول لګیو ګس کولې د هسپتال ته وځي کې دی پکول نو چې بیمار شي به بوزم والټه کول کوي چې سوري نه داسې نه کوي دا سیس سم نه وي لکه څنګه چلې ستاسو نوم دی غیر ها دا بیبي ولې جاړي نه دا غیر مامې څنګه مامې د لالي اره دا دا جامې مشت او غیر خیر تو خو کوم ځای جامې شلې دا خلاص خیر دا جوړی کو کنه او خیر هذا سهل جامې د جوړی کو ها دا غړي دا لري شي لا غاړي شي ها جنګ دا سودا کم نمبر ورکو خوري چې مونږه مې چاتو چې تاسو سره سلام داد سمرستو شي زنګ نمبر باندې مې چې ترنګو کو دغه وته ورک ته یاد دی خوري صحیح دا وای خوري دا نمبر خدا سره سه یاد نه دی یاد دته نه نه په یاد دته یاد نه در کوم داسې بدل دا نمبر لګرو باسا خا خور تاسو دا نمبر دار وښه وتا 0312 840 785 او دا نمبر طارق صاحب لګي والا چې خبره د شک شوبې نه وځي چې تاسو کنفرم کړئ مالي اشاره راکې کور دی ودان ډیره مهرباني طارق صاحب دا هغه سخت ګرمي دي او په دې سختو ګرمو کې دا ګرمي سړی نه تنګي نه دا خوله چاته سوي خو سترګو راغلي اوخ کې سړی لیونی کوي په ټول وجود به دې خولي تکلیف یې نشته خو یو خر چې سترګو لراشي سم قیامت سبا دا سختنه د دې تورسر سره تړلې دي په دغه نمبر سره رابطه وکړي چې دا بوډه مور اونو کړيږي دا ماته ګوډه خورکه چې په دې کټ کې ناشته ده د عزت صادره پسر دی چې دا بار کو سوتو نوزي دا یو لیونی مور دا یو لیونی رور چې سایت ته ناشته د ډېر څه لګي بابو الله بخیر کی خان بندواله تاسو ډېر کوم ځواني د خدای نصیب کا موږ لا د کار غوډه ته هم څه سہولت وي الله بخیر کی خبر نمبر مې ورکو او ان شاء الله تاسو سره بخیر رابطه کوي ځواني د خدای نصیب کړه د عمر دې زم نمبر د کوم ځای نه پیدا کړ ذهن کې د څنګه راغی چې ربي خبر زما ترون وسې دی هغه ډیر دغه بس مو هاتي ما سره بل لار نشته وایم بس اخیری لار ده چې زم زار خور مدي لمبر کما او ډیرو لمبر کما بس ما سره بل لار نشته هغه ماته بس الله بخیر کوي زه بل څه مو کما بس رشتہ داران دي کنه غیر له کوشش وکړه دا سیدا ته زما خوري ښه دا زما بیبي ده دا مې کشرور دی دا د چم دا سونه چې خلک دي کنه دا موږ ته دعا کوي موږ په دغه دعا ډیر څه ترلاسه کړی دي خور ان شاء الله د خودکشي سوچ مکو دا خو د رب کائنات غ جوړ کړی دی لار را سره نشته نو کوم خو به زما
ستا دا نمبر مې ورکړو د خودکشۍ سوچ مه کوه تا سره خو ډېر ښکلي او درانه خلک تړلي د دې په دعا خو سړی جنت ترلاسه کړي دا سوچ مه کوه سمه وای بیا به مې سکول که نه شپږمه میاشت مې نه چې اپریشن مې کړی درز مې خوړلی و چې رالو کو اوس په دې ویل چیر کې یم چې څه ضرورت مې خویندې مې راشي را سره خوا دی خو کړي وایم د پردي کور دې در کومه بورې به کوي الله مالک دی الله دې عزت نور هم درکړه سره زمونږه او خدای به خیر کې ښه به بو دا خپرونه سرته رسي د دغه یو جملې سره چې په دې ودانې کې ناست دا یو درې خلک درې کردارونه د دې دنیا دي دا چم د دې دیوالګي نه خو به ډېرې خوشحالۍ وي خو دا خوشحالۍ چې دغه تنبې پورې راشي بیا ودرېږي بیا دلته امتحان شروع شي قدرمنو په دغه نمبر رابطه وکړئ چې دا خور خودکشۍ ته جوړه نه شي دا د مور اوښکې وچي او د جامې پیزار او په خېټه موټ شي الله به خیر کړي ورسره خدای وي ځان کټېږم الله به خیر کړي